هیواد د بساینې په لور د کندوز شیرخان سوداګریز بندر کې سوداګر له روانو چارو خوښ بریښي وایي په تیر یو کال کې د اسلامي امارت له لوري د سوداګرو لپاره ګوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. الحمدلله د اسلامي امارت راتګ سره کاروبار زموږ بیخي 100% کې اضافه شوی دی. خصوصا موږ صادرات ډېر زیات لرو. د افغانستان په نفع چې دي صادرات دي زموږ کشمش لرو، موږ انار لرو، موږ د ځنه زیره لرو. موږ صادرات بیخي د حد نه زیات شوي دي. الحمدلله کاروبار ښه زیات شوی دی. هغه ده چې زموږ د صادرات مخ پرمختګ روان دي او صادراتو کې مو ډېر کار شوی دی چې مخکې نه پرتله اوس زموږ صادرات ډېر شوي دي او ښه زمینه د کار برابر کړي، سهولتونه زیات دي او راته شه خدای دې ته نور هم توفیق ورکړي تر څو دغه صادراتو کې نور هم کار وکړي. نو ان شاء الله د فعلا موږ ډېر راضي یو د اسلامي امارت نه، ځکه چې په صادراتو باش کې ډېر ښه کارونه کړي دي او ډېر ښه خپلې وظیفې اجرا کړي. ورته مهال په یاد سوداګریز بندر کې د ترانسپورت او د سوداګرۍ خونې مسؤلین مني چې د تیر کال پرتله سږکال په سوداګرۍ کې مثبت بدلونونه راغلي. وایي د پاتې ستونزو هواري لپاره خپرونې تر لاس لاندې لري. خان بندر یکی از جمله بنادر مهم و تجارتی در سطح کشور محسوب میشه که ما یک سرحدی بسیار زیاد نزدیک با کشور تاجیکستان داریم و از این طریق ما به کشورهای آسیای مرکزی وصل میشیم که خوشبختانه در سال جاری تقریبا حدودی 25 الی 30 میلیون دلار ارزش گمرکی صادرات صورت گرفته از این بندر. خود پخوا په پرتله لکه د یو کال مخکې نه دغه څه موده کېږي چې د موږ ترانزیت ښه شوی دی نسبت د پخوا په پرتله ښه شوی دی. البته تاجیکستان د خوا د موږ واردات ښه شوي دي او بیرته د صادرات هم صحیح دي. شیرخان سوداګریز بندر د هیواد له مهمو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره له ګاونډي هیواد تاجکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې ښې شوي چې اوس مهال سوداګر کولی شي خپل لیږد رالېږد په ښه توګه ترسره کړي.